یاسر خانه چې کله هم ته د مسافرۍ نه راشې زموږ در سره ښه ساعت تېري. ښه بس دې پرې مې لږې روپۍ جمع کړي دي او چاته وایم انشاءالله یو میاشت به نوره مثالېږم. نه مړه ډېر خیال را خو ډېر ښه کار کړی دی. ښه ناصره ته یو کار وکړه، زما کشر ورور را روان دی او ته به ورته هسې وې چې لالا د سبا نه بل سبا روان دی چې هغه څه وایي. مړه یاسره ماشوم دی مې تنګه او خفه به شي. نه مړه نه خفه کېږي، زه تا ته نن ښیم چې زما کشر ورور ما سره څومره مینه کوي. ښه دا څه خبرې کوئ؟ ما هم لږ ځای راکړئ که نه. لالا زه لږ بار ځم ملګرو سره چکر له. ته څه هر وخت ملګرو سره بار چکر له ځي؟ سبا نه بل سبا د لالا واپس ځي. رښتیا؟ او کنې یاسینه بس نور به ځمه، چوټۍ نه مې ختمې شوي. ښه لالا یو خبره درته وکړم. ولې نه وکړه؟ لالا ته هر 2 کاله پس راځي او تاسو د کور خرچې نه بغیر 1 روپۍ هم نه. دوی پرې د خیر د 3 کاله تېر کا خو ما له سره آیفون ضرور راوړه ځکه زما ټولو ملګرو سره آیفون شته یو ما سره نشته. ته دا څه صحیح شو یاسینه را بیا وړم درنه. نه مړه بس منم دی لالا. دا ولې یاسره تا ورته ولې ونه ویلې؟ موږ مسافر خپل ټول ژوند خپل د کور غړو خوشحالولو لپاره تېروو او هغوی ته موږ دا محسوسوو هم نه چې موږ باندې مسافرۍ کې څه تېرېږي.